اوس څنګه یې؟ ښه یم قومندان صاحب. زما خو بېګا ټوله شپه په روغتون کې تېره شوه. نن مو آصف لیدلی، هغه څنګه دی؟ د هغه وضعیت لا هم د اندېښنې وړ ده. ډاکټران باید نن د هغه دواړه پښې وڅېږي. راتلونکي 48 ساعتونه د هغه دپاره ډېر مهم دي. په دې کې به روښانه شي چې آیا هغه ژوندی پاتې کېدی شي او که نه. اکرمه ته هم ښه نه ښکارې. فکر کوم یو څو موده باید دمه وکړي. نه قومندان صاحب، زه به تر هغې دمه ونه کړم څو چې مې د دې برید عملي نه وي نیولي. زه به د حسیب مجرمین داسې ازاده پرې نه ږدم. څنګه چې درته ښه ښکاري. که چیرې غواړې چې کار ته دې ادامه ورکړي نو بیا غواړم د دې برید څېړنې ته پر مخ بوځې. څه فکر کوې؟ خوښه دې ده؟ سمه ده قومندان صاحب. ډېر ښه. نو بیا غواړم د دې برید د څېړلو لپاره زموږ تر ټولو غوره کسان له ځانه سره وټاکي. او که کوم بل څه ته دې اړتیا وي نو ما خبر کړه. زه به دې په هر ممکن ډول مرسته دې وکړم. مننه صاحب. السلام علیکم. ارینا خورې څنګه یې؟ زه هم بیخي ښه یم، مننه. خورې د دې لپاره مې درته زنګ ووهه چې د یو څه نه مو خبر کړم. له بده مرغه په یو ناوړه پېښه کې مو هیله مو له لاسه ورکړه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د تېرې ورځې په چاودنه کې 3 کسان شهیدان شول. په وژل شویو کې د هېواد په نوم یو ماشوم هلک و چې د کرکټ سره یې ډېره مینه درلوده او د افغانستان دپاره یې لوبېدل یوازینۍ هیله وه. بله یوه زړوره مېرمن زموږ تاسو ملګري هیله وه. چا چې خپل ژوند د افغان مېرمنو د ژوند د ښه کولو لپاره وقف کړی و. او دریم زما زوی رؤوف. زما ځوان او تکړه زوی چا چې د ټولنې د خدمت دپاره ځان وقف کړی و. هغه نه یو مېرمن او یو 2 کلن زوی پاتې شو. دا زموږ تاسو دپاره لویه ضایعه ده. چا چې دا وژنې ترسره کړي څه فکر کوي چې په دې کار سره به موږ ماتې ومنو؟ هغوی فکر کوي چې موږ به وویروي او موږ هغوی ته سر ټیټ کړو، خو خبر نه دي چې دا برید به موږ لا نور هم غښتلی کړي او موږ ټول
د خپل هیواد د سوکالې راتلونکي لپاره لاژمن کړي. اوس موږ باید ټول د امنیت او پرمختګ لپاره سره یو موټی شو. که نه نو د تل لپاره په سوله ییزه توګه ژوند کولو موقع له لاسه ورکوو. د سړک کار به دوام ومومي، ټاکنې هم روانې دي او موږ ټول به پکې ګډون کوو انشاءالله. تاسو ټولو نه مننه. د خدای تعالی نه درته صبر غواړم. تاسو زه به د هغه پرته څنګه ژوند کوم؟ داسې خبرې مه کوه وږمې لورې. ته باید د قیس په اړه فکر وکړې. ته دې باید د زوی د راتلونکي په اړه فکر وکړې. یو ماشوم مې خلا دې نړۍ ته هم نه دی راغلی. هغه بیچاره به هېڅکله خپل پلار ونه ویني. دا ژوند ولې دومره ظالم دی؟ دا د خدای پاک امتحان د وږمې لورې. په خدای باور وساته. هغه به یې موږ او تاسې ټولې ستونزې حل کړي. زه پوهیږم چې په تا به ډېره سخته تېرېږي، خو دا ویلی شم چې ما د یو خاوند او مېرمنې په منځ دونه مینه نه وه لیدلې لکه ستاسو په شان. تاسو یو بل ته ډېر نږدې وئ. اوس باید ته د هغه د مینې په یادونو ژوند وکړې. یادونه څه په عادت خوري؟ آیا د رؤف یادونه به زما او زما زوی سره مینه وکړي؟ له ما نه به ساتنه وکړي؟ آیا یادونه به زما د ماشومانو پلار شي؟ زه یادونه نه غواړم. زه هغه غواړم. زه هغه ژوندی غواړم. زه هم له یو هغه ښځو شوم چې خپل خپلوانو په دې بې منطقه جګړو کې له لاسه یې ورکړل. آخر دا جنګونه، دا هر څه، دا وژنې، دا به کله خلاصېږي؟ کبیره راشه کېنه. کبیره پرېږده چې لاړ شي. هغه هم ډېر خفه ده. سهار ډېر وخته وه، لږه لږه رڼا شوې وه. ومې لیده چې یو هلک په سړک روان دی. د هغه سره کمبل څوک و؟ نه یوازې وه. هغه ته ځکه زما پام شو چې لکه ورک شوي غوندې ښکاره کېده. ډېر سرګردانه غوندې وه. یوې خوا او بلې خوا ته یې کته لکه چې د کوم شي په لټه کې وي. په لاس کې کوم څه وه؟ هو یوه کڅوړه ورسره وه. د هغه نښاني راته ویلی شې؟ داسې 11 کلن 12 کلن غوندې وه او قد یې همدغومره وه. که بیا یې ووینې وبه یې پېژنې؟ کیدای شي چې وپېژنم، ځکه زه په موټر کې له هغه ځایه تېرېدم او دی مې د یوې شېبې لپاره ولید. که رښتیا ووایم، که چیرې مې د چاودنې په هکله څه نه و اورېدلي، شاید د هغه په اړه مې دوباره هېڅ فکر هم نه و کړی. مهرباني. وبخښئ صاحب، یو کس راغلی وایي چې د هغه سره د برید په اړه ډېر مهم معلومات دي. درغلم. د راتګ نه مو ډېره مننه. ستاسو معلومات موږ ته ډېر ارزښت لري. نو که چیرې کوم بل څه ته ضرورت و زه به درته زنګ وهم. زه باید ورشم د بل چا سره وګورم. وطنپال صاحب به ستاسو سره بهر ته لاړ شي. زه مو په خدمت کې یم. ډېره مننه. ستاسو نه. د خدای په امان. وبخښئ صاحب، دا هغه کس دی چې غواړي تاسو سره وګوري. په روغتون کې مې لیدلی وې، ځکه مې وپېژندې. د زوی مړینې دې ډېر خواشینی کړم. هغه ډېر خوږ او شوخ ماشوم و. هر وخت به یې ټوکې کولې. د هغه مور وایي چې د هغه خندا مې ډېر یادېږي. د هغې زړه بیخي مات شوی.
نه پوهېږم چې آیا له دې وروسته به د هغې په خوله کې خندا راشي او که نه. راته یې وویل چې د برید په اړه ځینې معلومات لري. نه پوهېږم، اوس چې دلته درسره کېناستم نو پوره ډاډمن نه یم. آیا د سړک د بیا رغونې په غونډه کې دې کوم څه ولیدل؟ نه، دا خبره د هغه ځای په اړه نه ده. زه مې د زوی د یو ملګري په اړه فکر کوم. مزاحم کېږم خو دې نه خواهش کوم، مهرباني کوه. خیر راغلی. سلام شه. مهرباني. رفیع جانه ستا د خاله لور ډېره ښه ښځه وه. هو رښتیا هم زه به یې هېڅکله هم هېره نه کړم. رښتیا هم چې ډېره یوه زړوره ښځه وه او دا ماته د شرم ځای ده چې ما د هغې په شان زړورتیا ونه ښوده. رفیع جانه څنګه چې ته خبرې د خاله لور د یو ځلې ماته زنګ ولی و چې کلي ته راشي او په ټاکنو کې د خلکو سره د رایې ورکولو په ګټو خبرې وکړي، خو ما د هغې غوښتنه ونه منله. په اصل کې رفیع جانه ما نه غوښتل چې تاسو ته کومه ستونزه یا خطر پېښ شي، نور مې څه مطلب نه و. د څه شي نه وېرېدلی کاکا؟ بس هغه پرېږده چې زه د څه نه یېرېدم. رښتیا ښه خبره اوس دا ده چې زه غیر له خدای نه اوس د هېڅ شي نه یېرېږم. زه په دې پوهېږم چې تا ته لږ وخت در کوم. آیا ته کولی شې چې نن زما سره کلي ته لاړ شې او د دې موضوع په اړه خلکو ته وغږېږې؟ رفیع جانه زه غواړم چې زموږ خلک هم لکه د نورو خلکو غوندې په ټاکنو کې برخه واخلي او رایه ورکړي. زه غواړم چې هغوی د خپل هېواد په راتلونکي کې لکه د هیلې جانې غوندې مثبته ونډه واخلي. هو ولې نه، زه به حتما درشم کاکا. ډېره مننه. مننه خو زه باید ستا نه وکړم، نه ته زما نه. وږمې ته وایې چې دا جګړې به کله پای ته رسېږي، خو دا هغه پوښتنه ده چې هر افغان د جواب په لټه کې ده، او دا هر څه به یوازې هغه وخت ختم شي چې موږ یو بل سره مینه کول او د یو بل عزت کول زده کړو، او موږ باید خپل ماشومان ته د زغم او برداشت درس ورکړو. خو دا هر څه به څنګه کېږي؟ وږمې رؤف لالا خو به هر ورځ دا کار کولو. هغه خپل ژوند دې ته وقف کړی و چې ماشومان ته دا ور زده کړي چې په ازاد توګه فکر وکړي. هغه هغوی ته دا هم ور زده کړل چې نړۍ ته وګوري او په نړۍ کې خپل راتلونکی وټاکي. د همدې لپاره له دې نه وروسته د ښوونځي ټول کارونه زه پر مخ وړم او د ښوونځي پر خلاصاتلو سره زه د رؤف لالا ارمان پوره کوم. نه مریمې، دا کار ډېر خطرناک دی. زمونږ ټوله نړۍ د خطرونو ډکه ده او تر هغې به ډکه وي تر څو چې موږ خپل ماشومان ته په سوله کې د ژوند لاره ونه ښایو. هېواد به هر وخت ډېر ژر ملګري پیدا کول. هغه په خلکو ځکه ګران و چې خلک یې خندول. هغه د زړه نه ډېر پاک و. هغه کبیر سره ځکه ملګری شو ځکه چې کبیر دلته د راتګ سره ډېر خفه و. هغه ته هر څه بدل او بل ډول ښکارېده. هېواد په رښتیا هم ډېر مینهناک خلک و. هو همداسې هېڅکله یې هم چا ته زیان نه و رسېدلی. هغه تېره ورځ مې هغوی دواړه ولیدل چې د یو سړي سره ولاړ و چې شاوخوا 25 کلن به و. هغه سړی دې پېژندی؟ له دې مخکې مې هېڅ نه و لیدلی، ځکه خو پېشکي شوم. نه پوهېږم چې ولې د سړي په اړه مې ښه احساس نه درلود. کله چې مې هېواد نه پوښتنه وکړه چې هغه کس څوک و، هغه راته وویل چې د کبیر ملګری دی. نو حیران پاتې شوم چې ولې به یو غټ سړی له دوه وړو هلکانو سره ملګرتیا کوي. بیا مې د چاودنې نه یوه ورځ مخکې هم هغوی دواړه له همدې کس سره یو ځای په ښار کې ولیدل. هېواد ما ته وویل چې همدا سړی هغوی ته کوم شی ورښیي. ما هېواد ته وویل چې نور هغه سړي سره ونه ګورې. ما غوښتل چې د کبیر د تلو مخه هم ونیسم، خو هغوی تللي وو. فکر مې وکړ چې باید د کبیر کاکا ته هم په دې اړه ووایم، خو بېغوري مې وکړه او ورته مې ونه ویل. هر وخت را سره دا فکر وي که چیرې مې صدیق ته په دې اړه څه ویلي وای اوس به دا پیښه نه رامنځته کېده.
هر وخت دعا کوم چې خدای دې وکړي چې په دې اړه زه غلط اوسم. که چیرې زه سم اوسم نو د خپل د زوی د مړینې لامل خپله یم. دلته څه کوې؟ غواړم چې له محمود سره ووینم. خیر دی له ما سره مرسته وکړه. محمود صاحب څه کار ده؟ زه باید هغه ته د شوې پیښې په اړه یو څه ووایم. ډېر غلط کار وشو. زه نه پوهېدم چې ما څه کول. هغه باید زما سره پولیسو ته ولاړ شي او هغوی ته هر څه ووایي. ما ته غوږ شه. هېڅوک به هم تا سره مرسته نه کوي پوه شوې؟ او هېڅوک هم پولیس ته نه ورځي. که تا چاته زموږ یا د هغه چا په اړه چې تا کړي دي وویل نو موږ به تا او ستا د کورنۍ ټول غړي ووژنو. پوه شوې که نه؟ څارمان اکرم پاڅون یم. چا سره مو کارو؟ صدیق کاکا دې کور کې شته؟ نه نشته خو اوس به راشي. راځه دننه راشه. ښه څوک نه وي؟ یاله. دا پیښه موږ ټول ته ډېره سخته تېره شوه. خبر شوم په اړه یې ډېر خفه یم. کاکا دې کور کې شته؟ نه څه کار مو دی ورسره؟ په اصل کې خو مې د ورور سره دي کارو. کبیر سره؟ ولې؟ هسې خیر زه به وروسته راشم چې کاکا دې هم په کور کې وي. هغه هم د اوس کور ته راغی خو ډېر پرېښانه ښکاره کېږي. څه خبره ده؟ نه یوازې مې غوښتل چې د چاودنې په اړه ترې ځینې پوښتنې وکړم. ښه کاکا هم په دې اړه ورسره خبرې کړې وې خو هغه ویل چې هغه هېڅ هم نه دي لیدلي. نه دا په دې اړه نه دی چې هغه څه لیدلي دي او که نه. مطلب دې څه دی؟ ما یوازې غوښتل چې په دې پوه شم چې هغه د برید په اړه ځینې معلومات لري او که نه. زما ورور به د چاودنې په اړه څه معلومات ولري؟ خو د همدې دپاره دلته راغلی یم. یعنې ته رښتیا هم فکر کوې چې کبیر د چاودنې په اړه څه معلومات لري؟ شاید. هغه لا وړوکی ماشوم دی هغه د چاودنې په اړه څه معلومات لري؟ څه خبره ده؟ مریم ته کوټې ته ځه. سلام. ستړی مه شې سر واچوه. خیریتي ده. خیریت و؟ خیریت و مننه. زه د شوې چاودنې د څېړنې مسؤلیت په غاړه لرم. ما ځینې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي ستاسو وراره د چاودنې په اړه ځینې معلومات لري. راځئ دننه راشو. ښه نو کبیره راته ووایه چې څو کلن یې شاباس. چوپ ولې کبیره ځواب ورکړه. خیر دی ووایه کبیر جانه له ما نه مه ډارېږه. ښه آفرین. ووایه چې څو کلن یې؟ 12 کلن. زه خبر شوم چې ته دلته نه وې او څو ورځې کېږي چې کلي ته راغلی. ښه نو ډېر ملګري به دې پیدا کړي وي که څنګه؟ هېواد دې ډېر ملګری و په اړه یې ډېر خفه یم. هېواد زما تر ټولو ښه ملګری و. پوهېږم هغه به دې ډېر یادېږي که نه؟ د هېواد پلار راته وویل چې ته یو بل ملګری هم لرې. دا رښتیا دی؟ ګوره کبیره زه پوهېږم چې ته رښتیا نه وایې او ته باید راته ووایې چې هغه سړی څوک و او ته یې څنګه پېژنې. نه زه یې نشم ویلی
خیر دی له ما نه ډېرې پوښتنې مه کوه خیر دی پرېمې ده فکر کوم که مور یې ورته راولئ نو ښه به وي څه سم دي کبیر جان مه ډارېږه هېڅ هم سم نه دي سلام مورې ما هېڅ هم نه دي کړي څه خبره ده زویه قمندان صاحب څه خبره ده ما له کبیر نه د یو چا په اړه چې هغه یې پېژني پوښتنه وکړه خو هغه نه غواړي چې راته ځواب راکړي نه زه درته هېڅ هم نشم ویلی هغوی به موږ ټول ووژني کبیره هېڅوک هم موږ نسي وژلی هر څه سم دي اوس د هغه پوښتنو ته ځواب ورکړه د خدای دپاره ورته رښتیا رښتیا ووایه مورې له ما نه ډېره غټه غلطي وشوه ما نه غوښتل چې داسې وکړم خیر ده زویه ته د ما زوی تل به په ما ګرانې اوس رښتیا راته ووایه ما ډېر غلط کار وکړ هېواد ما ووژه رؤف لالا ما ووژه هغه به ما ښخ کړی و